زما عزتمند نن درته د روژه ماتي د وخت یوه ډېره خاص او عالیشانه عظیم الشانه او مجربه وظیفه بیانوم. دا ډېره طاقتوره او اثر کوونکې وظیفه ده چې د ژوند هر ناممکن حاجت، هر ناممکنه تمنا او هر مقصد، هر خواهش او هر مراد به الله جل شانه پوره کړي. دستاسو هر دعا به الله جل شانه قبول او منظور کړي. دستاسو پزړه کې هر جایز ارمان دی هغه به درته الله جل شانه ډیر زر پوره کړي. زما عزتمندو د دې وظیفې اهمیت او د دې وظیفې طاقت او بیا د روژه ماتي په وخت کې دا ډیره قبولیت والا لمحه ده. د دې په باره کې زه تاسو ته د حضرت موسی علیه السلام یو واقعه بیانول غواړم چې تاسو ته د دې د اهمیت او د دې د طاقت پته ولګي. زما عزتمندو حضرت موسی علیه السلام یو جلالی پیغمبر او دا جلال د الله جل شانه سره د هم کلامه د وجنه دوی ته ملو شوی. دومره جلالی پیغمبر چې او پیرا روایت کې راځي حضرت عزرائیل علیه السلام دوی ته د موسی علیه السلام د روح اغشتلو د پاره تشریف راوړو. نو حضرت موسی علیه السلام حضرت عزرائیل علیه السلام ته د غصې د وجنه په مخ باندې سپېړه ورکړې وه. نو الله جل شانه حضرت موسی علیه السلام ته ډیر لوی جلال ورکړو او الله جل شانه سره بار بار خبرې شوې دي او الله جل شانه سره ملاقات شوې دی او هم د دې د ملاقات د وجنه حضرت موسی علیه السلام ډیر زیات خوشاله او ډیره خوشحالي او اطمینان به محسوس کولو. زما عزتمندو فرمایي چې او پیرا حضرت موسی علیه السلام الله جل شانه سره هم کلام شو، ملاقات شو. نو حضرت موسی علیه السلام د الله جل شانه نه تپوس وکړو چې یا الله تعالی زمانه علاوه بل څوک داسې شته چې هغې سره تا خبرې کړې وي؟ زمانه علاوه بل څوک داسې شته چې تا ته به زمانه زیات نږدې وي؟ نو الله جل شانه ورته په جواب کې وفرمایل او زما پیغمبر اے موسی داسې خلک را روان دي چې ما ته به هغوی دستانه زیات نږدې وي. او الله جل شانه فرمایل چې اے موسی کله چې زه تا سره هم کلامی کوم، په کوهی تور باندې تا سره خبرې کوم، تا سره ملاقات کوم، نو په دې ټیم کې زما او دستا ترمنځ اویا پردی وي، یعنی د اویا پردو نه شاته زه تا سره خبرې کوم او هم کلامی کوم، خو هغه به زما داسې بندګان وي چې د هغوی او زما ترمنځ به صرف یوه پرده وي. نو زما عزتمندو حضرت موسی علیه السلام ډیر زیات حیران شو. د الله جل شانه نه یې تپوس وکړو چې یا پروردګار عالمه ای زما ربه یا الله تعالی دا به څوک وي؟ الله جل شانه ورته په جواب کې ارشاد فرمایلو چې اے موسی اے زما پیغمبره دا به زما په بندګانو کې یو بنده وي چې هغه به نبی وي او رسول به وي، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، او دا به د هغه امتیان وي، یعنی زما یو آخري پیغمبر راتلونکی دی، دا به د هغه امتیان وي. هغوی به ټوله ورځ روژه نیولې وي چې د هغې د وجې نه به د هغوی شونډې اوچې وي او ژبې به یې اوچې شوي وي او د نهارې او د تندې د وجې نه به د هغوی سترګې پرېوتلې وي او ټوله ورځ به په ځان باندې زما د رضا دپاره لوږه او تنده تېره کړې وي او لوږه تنده به یې برداشت کړې وي او معدې به یې خالي شوي وي او هم په دغه حالت کې به روژه ماتي په ټیم کې ناست وي او زما د حکم انتظار به کوي، زما د اذان انتظار به کوي. نو زما هم دغه اوږې تږي او وچې شونډې بندګان چې زما د حکم انتظار به کوي او په دې تمه باندې به ناست دي چې اذان وشي چې مونږ روژه ماته کړو. نو اے موسی هم په دغه وخت کې ماته د خپل بندګان ډیر زیات نږدې دي او دوی ما ته دومره نږدې دي چې دومره ته ما ته نه نږدې شوی. اے موسی ته ما ته د اویا پردو نه اخوا نږدې
او هغوی ماته د یوې پردې نه اخوا نږدې دي. نو لهذا زما عزتمندو د روژه ماتي دا وخت ډیر قیمتي دی، ډیر د فضیلت او ډیر د کمالاتو نه ډک وخت دی. دا داسې وخت دی چې مونږ الله جل شانه ته د حضرت موسی علیه السلام نه هم زیات نږدې کیږو. نو بیا زما عزتمندو مونږ ته پکار دی چې دا قیمتي وخت مونږ خراب نکو، دا مونږ ضایع نکو. کله چې روژه ماتي ته 10 منټه یا 15 منټ پاتې شي چې دا مونږ ضایع نکو، په دې کې مونږ ذکر اذکار وکړو، دعاګانې وغواړو، او دا کومه وظیفه چې زه نن تاسو ته بیانوم دا خامخا تاسو وغواړئ، دا وظیفه تاسو خامخا وکړئ. زما عزتمندو کوشش تاسو وکړئ چې روزانه تاسو دا وظیفه د هر ماښام روژه ماتي په ټایم کې تاسو وکړئ. نو زما عزتمندو ضرور به ضرور تاسو روژه ماتي نه مخکې دا وظیفه وکړئ او روزانه تاسو دا خپل معمول جوړ کړئ. الله جل شانه به ضرور تاسو دعاګانې قبلوي. نو چې الله جل شانه زمونږ وظایف قبلوي، زمونږ دعاګانې قبلوي، نو بیا مونږ په دې کې ولې کمی او کوتاهي کوو؟ کله چې زما عزتمندو تاسو روژه ماتي ته کښېنئ او 10 منټ پاتې شي یا 15 منټ پاتې شي، نو په دغه ټایم کې به تاسو دا وظیفه شروع کړئ. د دې وظیفې مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم، خو د دې نه مخکې که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټالیا والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو کله چې روژه ماتي ته 15 منټ پاتې شي، نو په دغه ټایم کې تاسو دا خاص وظیفه روزانه خپل معمول جوړ کړئ. طریقه دا ده چې د ټولو نه مخکې به اول 3 پیرې درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي ولولئ، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. د دې نه پس به زما عزتمندو کاونټر وي یا تسبیح وي، هغه به تاسو راواخلئ 121 مرتبه، 121 پیرې به تاسو دا کلمات مبارکه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا به ولولئ. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده، واستغفر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وبحمده، واستغفر الله. زما عزتمندو کله چې مدا ولستو نو دې نه پس و بیا 3 پیرې درود شریف ولولئ او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کړئ. ډیر مبارک ټایم دی، ډیر د اثرات او برکات والا ټایم دی، د دعاګانو د قبولیت ټایم دی. دا ما چې تاسو ته کومه وظیفه ذکر کړه دا د اسم اعظم وظیفه ده، د دې نه وروسته الله جل شانه دعاګانې قبلوي. لهذا زما عزتمندو په اخلاص سره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ چې د څه دپاره هم تاسو دعاګانې غوښتل غواړئ د هغې دپاره به تاسو وغواړئ. انشاءالله تعالی ضرور به ضرور به الله جل شانه تاسو ته عطا کوي چې سم تاسو غواړئ، ډېر زر به الله جل شانه تاسو ته درکوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.